سلامونه او درناوی کدوال خبرو ته خراغلاست. آیا د استرالیا د بشري ویزو لپاره رختیا هم نوې دروازه پرانستل شوي؟ آیا نوې دوسیه قبلیغي او څوک له هم په لومړیتوب کې دي؟ په تیرو ورځو کې ډېرې اوازې خپرې شوي خو راځئ حقیقت سره مخ شو. موږ دلته یوازې پر رسمي سرچینو تکیه کوو. مهمه پوښتنه: آیا له 8 سپتمبر تر 8 اکتوبر 2015 پورې په پالیسي شرایطو او لومړیتوبونو کې کوم لوی رسمي بدلون اعلان شوی؟ لند جواب: نه. هو برعکس د اوازو هیڅ سطر نوی قانون او نه هم نوی مسیر اعلان شوی. یوازې ځینې کوچني تازه معلومات خپاره شوي چې ډېر خلک یې مغشوش کړي. راځئ دا 3 ټکي روښانه کړو. 1. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت د افغانستان اړوند پاره په 8 اکتوبر تازه کړي خو دا زیاتره ظاهري او وضاحتي بدلونو په پالیسي کې پنځتیز بدلون نه دی شوي. 2. د افغانستان د وسلو بندیز په اړه یوه عامه سله مشوره پیل شوې چې له ویزو او د مهاجرت پروسو سره تړاو نه لري. 3. د افغانانو د تماس فورمه روښانه شوي. دا یوازې د پښتنو لپاره ده، د ویزې د غوښتنلیک لپاره نه کاریږي. اوس راځو دې ته چې څه لا هم عملي دي او څوک په لومړیتوب کې راځي. لومړیتوب: پخواني محلي کارکوونکي د استرالیا له دولت سره یا همغه LEE چې له وړاندې ثبت او تایید شوي د خپلو کورنیو سره. 2. د 449 ویزې لرونکي کسان او د هغوی کورنۍ. 3. هغه درخواست کوونکي چې له استرالیا سره پیاوړې اړیکې لري لکه له استرالیایي ادارو سره کار یا په هغو پروژو کې ښکیلتیا چې استرالیا یې مالي ملاتړ کړي. یو مهم یادونه د لی په اړه: د نوو نوملیکنو دروازه له نوامبر 2023 راهیسې تړل شوې خو هغه دوسیې چې مخکې سپارل شوې لا هم تر ارزونې لاندې دي. د بشري پروګرام اصلي لارې همغه پخوانۍ دي: 200 201 202 203 او 204 ویزې. په ځانګړي ډول 202 هغه ده چې یو وړاندیز کوونکي په استرالیا کې تاسو ته سپارښتنه کوي او بیا ستاسو دوسیې ارزول کیږي. نو تاسو اوس څه باید وکړئ؟ اوازو ته غوږ مه نیسئ. یوازې د دولت رسمي سرچینې تعقیب کړئ. که دوسیې لرئ صبر او منظم تعقیب په رسمي پارو کې وکړئ. بې ضرورته ایمیلونه او تماسونه پروسه ټولو ته سسته کوي. که غوښتنلیک ورکو د ایمې اکاونټ له لارې سم فورمې او اسناد اپلود کړئ. د تماس فورمه د غوښتنلیک لپاره نه ده. هر تازه معلومات د استرالیا د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویب پاره کې وګورئ. تل وروستي بدلونونه وګورئ. لنډیز: تر 8 اکتوبر 2015 پورې د افغانانو لپاره د استرالیا د بشري ویزو په پالیسي کې کوم لوی رسمي بدلون نه دی اعلان شوی. آرام اوسئ، له شایعاتو ځان وساتئ او یوازې پر باوري سرچینو باور وکړئ. لومړیتوبونه او لارې همغه دي چې پورته یې یادونه وشوه که دا معلومات ستاسو سرګردني کمه کړه. همدا اوس ویډیو لایک او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره یې شریکه کړئ. کومه پوښتنه لرئ؟ په کمنټ کې یې ولیکئ. موږ به یې په راتلونکو ویډیوګانو کې جواب کړو. د کډوال خبرو د راتلونکو مهمو اپډیټونو لپاره سبسکرایب او زنګ چالان کړئ. موږ تل له رسمي سرچینو معلومات راغونډو او روښانه یې در رسوو. مننه چې تر پایه راسره وئ.